السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها څخه روایت دی چې دې مبارک کې ویلي دي چې هر هغه ښځه چې خاوند یې ولاړ شي په سفر باندې غایب سي او دا زیانت نه کوي او پښو ته زولنې ور واچوي یعنې دې وځینه او هغه خپل ښایست وځنډوي چې خاوند یې راځي تر هغه وخت پورې او دا خپل فرج محفوظ وساتي، دې چا سره تعلق نه ولري او 15 وخته لمونځ کوي. نو دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ښځه به په ورځ قیامت الله جل جلاله په یو ډېر ښایسته مقام کې راپورته کړي چې مېړه مؤمن و خو هغه ته به په نکاح ورکړي، د دې خاوند مړ سو او پر ایمان هغه ته به الله په نکاح ورکړي، او کې مېړه بې ایمان ولاړې الله دې ټول مؤمنان د بې ایمانۍ وساتي. زوجها الله من الشهداء، الله به بیا شهیدانو ته په نکاح باندې ورکړي. او وایي که چیرې خاوند د ښځې ولاړ سي دا د خپل نس د غیر دپاره ذریعه د زنا وګرځي، یعنې زنا ورسره وکړي او نورو ته ښایست وکړي او په کور کې فساد راولي او له پښو څخه زولنې ایستي کې بچ ولاړ هغې خواته ولاړ. نو دا مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي الله جل جلاله ملایکې د عذاب یې دوزخ ته به په ورځ قیامت د سر له خوا ور وغورځوي، یعنې داسې سر به ښکته وي پښې به پورته وي، دوزخ ته به ور وغورځوي چې تا خیانت کړی دی او تا د مېړه سره ظلم او جفا کړې ده، دوزخ ته به ولاړ سي. او بیا عایشې صدیقې رضی الله عنها مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر هغه ښځه چې خاوند ناراضه ځینې پرېوځي تر هغه وخته د الله جل جلاله په قهر او په غضب کې څه وخته پورې چې خاوند یې تعاف کړي، او هر هغه ښځه چې خاوند له دې څخه راضي وي نو الله جل جلاله هم له دې څخه راضي دی، او هر هغه ښځه چې خاوند له دې څخه نه یې راضي الله جل جلاله هم د دې څخه نه دی راضي. نو د الله رضا د خاوند په رضا کې ده. خاوند ناراضي کوي محترمینو خوندو په ناروا کې مه راضي کوئ. اوس زموږ خوندې خو په ناروا کې خاوند راضي کوي، په ناروا ورسره راضي کېږي. خاوند یې هم د ښځې څخه هغه شیان وغواړي چې الله دین اجازه ورکړی، ښځه دې هم خاوند سره هغه تعلقات او د خاوند هغه خواهشات ورپوره کړي چې دین اجازه ورکړی. او دغه رنګه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د صحابه کرامو په مجلس کې یو پوښتنه وکوله د صحابه کرامو څخه. قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت یو پوښتنه وکوله ای شیء خیر للمرأة، کوم شی د ښځې لپاره ډېر خیر دی؟ زموږ صحابه کرامو سره جواب نه و. زه چې کورته رالمه بي فاطمه زهرا رضی الله عنها ته مې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داسې پوښتنه وکوله خو زموږ سره جواب نه و چې د ښځو په حق کې څه خیر. وایي دې مبارک راته وویل چې آیا ته جواب نه لرې؟ ویل یا زه جواب نه لرم. وایي دې مبارک راته وویل چې د ښځې په حق کې تر دغه خیر نسته چې دا بل څوک ونه ویني او بل څوک دا نه وویني، یعنې د دې په حق کې تر ساتر او تر حجاب بل شی خیر نسته چې اجنبیان دا نه وویني او دا اجنبیان ونه ویني. نو د کم وخت چې سبایي سوله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مجلس ته رالو، فقلت له یا رسول الله، یا رسول الله زما مور او پلار دې تا قربان وي، تا له موږ څخه یو پوښتنه کړې وه د یو مسئلې، موږ تاسو ته جواب نه کوي دا چې تا کوم شی ښځې ته خیر دی؟ یا رسول الله ما د هغه جواب پیدا کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته څنګه؟ ده مبارک ورته وویل حضرت علي صاحب ورته یا رسول الله د ښځې لپاره دا خیر دی چې دا بل ونه ویني او ولا یراها او نه بل څوک دا وویني. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الواقعات هم دغه ده. دا چا در وښول؟ وایي ما دا بي فاطمه زهرا رضی الله عنها دا راوښول. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الواقعات رښتیا درته ویلي دي، انها بعدة مني، هغه زما یو ټوټه ده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اولاد و. فاطمه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اولاد و، د ده د لوڼو څخه لور وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زما یو ټوټه ده حق یې در ویلي دي. لازم به د پلار اثرات په اولاده کې راځي، بیا داسې پلار لکه سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم. نو محترمو خویندو ستاسو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په قول او د ده د لور مبارک په خبره باندې ستاسو دپاره خیر دا دی چې تاسو مخ بل څوک نه وویني او نه تاسې د بل چا مخ وویني. زه چې په واده مې کړی دی زما ښځه د پلاره څخه سوا دا همسایه و په کلي کې واده و مړې دلته نه ده تللې. دا ورځې په کلي کې واده ولو نو هغه کور زما سره ډېر احسان کوي، ډېر ښه کوي. کوم یو مېلمانه یم د دوی په کوټه کې ناست وي، کوم یو خاتم یم د دوی په کوټه کې ناست وي، کوم یو فاتحه یم د دوی په کوټه کې. نو چې واده یې و یو لور یې ودېدله زامن و هغه پلار و هغه ټول راته وویل چې تا چینیان به راځي. زما چینیان ما نه ور واده ول.
زما عادت ته جوړ شوی د خپله سرای له دروازې سیوا د بل سرای دروازه زما ښځې نه دي لیدلې. نو بیا دې راته وویل چې ولې ښه و چې دې امیان دې سر ورخلاصوې نو خو کیسه سره اوږده ده. ما له وروره ستې ښځو خو ښایسته ښایسته کالي اغوستي، ښایسته ښایسته پړونیانې اغوستي. نو زما ښځې چې راشي د ستې کور وویني، د ستې ښځې وویني، بیا ما چې له ما څه هم دغه کالي غواړي، زما په غوږ نه دي پوره. وروره نو ولې ناک ځان و جنجال ته اچوم؟ دوی وخندل مولوي صاحب دا ډېر غټ شي ته دې ورپام شي. ما لوستې ښځې خو مال سینګارونه کوي، یوه جوړه کالي په 10,000 روپۍ باندې راغلي. موږ دا 400-500 کالو اغوندي. بهرحال ولې په کور کې جنجالونه راته پېښ شول؟ زما مطلب نه و چې دوی د ښځو کالي له ما وغواړي زما کوچنیان، او نه یې غواړي. او الحمدلله چې ما راوت کړی د تر اوسه پورې ما ته ویلي هم نه دي چې دغه شی ما ته راغی، ځکه هغه د الله په دین ما پوه کړی، د الله جل جلاله په دین ما پوه کړی دی. زموږ دپاره به کوم شی خیر وي؟ آخرت خیر، د دنیا نه د خیر. یو وخت زه ورته ووایم چې نو دغه د خلکو داسې ښه زندګي، د خلکو داسې ښه ژوند دي، دا وایي الله دې د آخرت ژوند راکړي، هغه ژوند دې الله نه راخراب. نو د خپلو ښځو سره په ډېر احتیاط ګزاره وکړه چې د کلي په سر کې واده وي، بس ټول ورورمیږي، لاسونه او پښې سره کړي، 15 ورځې مخکې درې وي. دا عادت یې لږ چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راته وایي راځي هغه عادت خپل. نو د ښځې حق کې دا خیر دی تر هر څه چې دا خپل مخ چاته نه کړي وښکاره، او نه بل څوک د دې مخ وویني. یعنې کور وروي، د خاوند پر کور قناعت وکړي، د خاوند پر ځواني قناعت وکړي، د خاوند پر ژوند قناعت وکړي، د خاوند پر رزق باندې قناعت وکړي. ځکه وایي یو ډېره عابده نیکه ښځه وه، ډېره ښایسته ښځه، ډېره جمالداره ښځه. وایي د دې دی خاوند ډېر تکتور. وایي دا ښځې چې به ورلې دې ته پې ویل ته څنګه په دې قناعت کوې؟ خو چې نو وتښتېږه دا حسن ستا ښایست چې ته د باچا د زوی یا د وزیر د زوی مستحقه یې چې هغه ته باید ورکول شوی وای، ته دا څه کوې؟ دې ورته وویل چې زما پر دې قناعت دی، یا به زه ډېره مجرم یم، الله به زما د جرم سزا په دې خاوند راکوي، بدرنګه خاوند یې ما ته په نصیب راکوي. دا هم زما په حق خیر دی چې هغه د جرم او د ګناهو سزا الله په دنیا کې راکوي. ولیا به زه بده یم، الله به هغه زما کسات په دنیا کې راکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر امتیان ده زما به چې مجرمین وي، الله جل جلاله د آخرت کسات په دنیا کې ځنو کاږي پاکې بوي. نو دې به زه به مجرمه یم، نو دا خاوند زما په حق کې د ګناهو د پاکېدلو یو ذرا جوړه څوم قناعت وکړي. او یا به دی نیک سړی وي، الله جل جلاله به دته زه یو نعمت ورکړی یم، نه ورکړی یم، نو د الله جل جلاله نیک ما ته قناعت کوي زما بس دی. نو محترمینو خوندو که مو خاوند رنګ نه وي د کار، دا نه لازم دا راځي ښځه به ښایسته وي، خاوند به بدرنګه وي، خاوند به ښایسته وي، ښځه به بدرنګه وي. دی به نو سړی نه کوي چې ښځه بدرنګه سو، خاوند باره پر نورو خورو باندې سر چټي باره زینایو کې. داسې ډېر دوسیه ما ته راغلي دي، ښځو ټلیفونان را سره کړي دي چې ته داسې اسکاره وښیه، زه یم په کراچي کې، زه یم په کابل کې، خاوند مې په دوبۍ او په نورو ځایو کې په پردیو ښځو باندې اخته دی، ته یو ذکر و دعا را وښیه. زما نمبر یې له نیټه پیدا کړي، له کومې خوا پیدا کړي، خو اریان سم ښځو ټلیفونونه. نو خاوند هم دی نه کوي چې ښځه یې بدرنګه وي، نو بس باره دی په نارواو باندې اخته. نو ښځې دې هم دی نه کوي چې خاوند یې بدرنګه وي، دا نو باره ځان په نارواو اخته کړي. باید صبر وکړو. په موږ کې خو دا بې صبري ډېره ده، خو نه پر مسکنات صبر کولی سو، نه پر درد او پر غم صبر کولی سو، نه پر فاحشاتو باندې صبر کولی سو. په دنیا کې چې ای خور چې هر ډول حسین او شایسته خاوند دی وي، ای ځوانه چې هر ډول حسین او شایسته او معصومه ښځه دې په نکاح وي، په 20 کاله بعد هغه بیا سپین ږیرې وي د زمانې، هغه بیا نسي ولاړېدلی. ښایسته ښایسته مخان بیا ګونجې ګونجې سي، هغه ښایسته ښایسته سترګې بیا په غالبانو کوچنۍ معلومېږي، هغه ښایسته ښایسته غوږونه هغه بیا کوتانو کې وریښتان پراشن سي، هغه ښایسته ښایسته لاسونه چې هغه لکه شیدو غوندې دومره ښایسته وي، خو لیکن 40 کاله بعد هغه بیا ګونجې ګونجې. تاسې د خپل مور او پلار ته وګورئ، دې وخت کې ځواني تېره کړې ده، دا یو وخت کې به د زمانې حسنداره خلک او څوک ول، خو لیکن نن یې تاسې پښو او لاسو ته د مور پلار وګورئ چې هغه 80 کلن وي، چې د دې حسن کم اندازې ته رسېدلی. نو ښځې دې هم دا د ځان سره فکر وکړي چې زه باید ابدي ژوند برابر کړم، د جنت هغه خاوند ځان ته تیار کم، زه د الله په دین پایبند سم، په جنت کې به الله ما ته میړه راکړي، یا به دغه میړه راکړي چې دا په دنیا کې را سره و، که پر ایمان لاړې را سره، یا که نه و هلته به بل میړه راکړي. څومره چې ښځه عابده جوړېږي، څومره ښځه نیکه جوړېږي، په جنت کې به مقامات غټېږي. او خاوند هم دا سوچ کوي چې دغه د دنیا ښایست لونکی دی، خو باید د ابدي ښایست دپاره، د ابدي سترګو دپاره، د ابدي حسن دپاره باید
خاوند دا فکر وکړي چې زه یو څه وکړم او هلته هغه ابدي نقاوې راته تیارې شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د جنت کې بیا ضعف نسته، سپین ږیرتوب نسته، حسن یې نه کمیږي. د دنیا هر ډول ښکلې ښځه چې را واده کې 10 کاله بعد په مخ کې تغیرات راځي، دا به بیا په هغه اوړه به په مخ موشي، هغه سرخیانې به په مخ موشي، ځان به درته ښایسته کوي. ولیکن د جنت ښځې او د جنت ځوانان چې ورځ شپه پر تېره شي، هلته خو شپه ورځ نسته، هلته خو شپه ورځ نسته، ولیکن چې د وخت په تېرېږي د دوی په حسن کې زیادت راځي، کمبود نه راځي. سبحان الله، هغه ځواني د جنت ځواني دی، هغه حسن د جنت حسن دی چې تغییر نه قبلوي، زیادت کې راځي. د دنیا حسن فنا لري، د دنیا حسن به ځي. نو تاسو صبر وکړئ، ځوان دي پر خپله بیبي صبر وکړي، بیبي دي پر خپل خاوند باندې صبر وکړي، یو په بل کې جنت پیدا کړي، یو په بل کې د الله رضا پیدا کړي، یو په بل کې آخرت پیدا کړي. داسې نه چې تاسو ودونه سره وکړي، یو د بل د زنا باعث وګرځېږي. خاوند په ښځه کې چورت نه وي، هغه بیا بل ځای لاس وښوري، او ښځه په خاوند کې فکر نه کوي، هغه باره بل ځای په ناروا اخته شي. خاوند دې دا زړه داسې ورکړي ښځې ته چې په ژوند کې بل څوک زه هغه د حسن او د ښایست او د محبت څوک نه لرم، بس ته مې ښځه یې، پر تا مې قناعت ده. هغه ښځه هېڅکله بیا بل چا ته نه ګوري. او ښځه دې خپل ځان خاوند ته دومره تسلیم کړي چې هغه د خاوند خواهشات یې ورپوره کړي، د خاوند چې زینت او ښایست غواړي هغه دې ورپوره کړي، خو پروا کار وکړي. داسې نو مه کوئ. وخت زما یو ځای ملایي وله، یو زوم و حافظ د قرآن و څه وخت بیا ژره پر مخ باندې نه وه، ما لولي وکړو دا ستا کلیواله چې مو را واده کړله، هغې دا شرط را باندې کښېښود چې ژره به غلې ما تا دې نو بلا ووایي چا د ښځې په خاطر باندې ژره وویل. اوس نجونې چې خاوند سره یو ځای سي، خاوند نارواوې شروع کړي، خاوند چې د مینې سره یو ځای سي، پیسه راته پوره کړه، بېړتان راته غچکه، ډاکۍ راته وکړه، وریجې راته وکاږه، پلانه راته وکړه. خوند او ښایست په دین کې دی. تاسو تجربه کړئ. ښځه دې شرعي لباس واغوندي، ښځه دې شرعي سر جوړ کړي، نو ښځه دې په شرعي لباس باندې ځان ښایسته کړي، بیا دې له خاونده پوښتنه وکړي چې زما د حسن او د پخوا د حسن فرق نه، او خاوند دې په شرعي لباس باندې ځان ښایسته کړي، بیا دې ښځه ووایي چې زما د اوس حسن او د پخوا د حسن فرق شته که نه. په ښځه کې چې خوند پیدا کېږي هغه په عبادت باندې، ښه لمونځونه کوي، ښه تلاوتونه کوي، په مخ کې نور پیدا کېږي. دا چې شاپیري بې دیني هغه د ایمان نور په مخ کې نه هېڅ حسن نه لري. ځکه ما ته یو وخت چا بیان کاوه، نو هغه ویل زما ښځه زما په کور کې د اورېندارګانې چې دي له هغو یې لباس ډېر جلا دي، هغه ماژرني کالي اغوندي، سرونه پرې کوي، جس لباس اغوندي. زما ښځه اول هغه مسنونه طریقه باندې نو د یو واده و زما اورېندارګانې خوندې هم تللې وې، زما ښځه هم تللې وه. زما ښځه ول طبعا دینداره ښځه وه، د یو ښه عالم لور وه. ول دې نوي کالي نه دي اغوستي، هغه د کار په کالو کې ولاړه کور واده ته. اوس زه پر دې واده ته کالي چېرته اغوندم؟ دا چې سا کې راته کړی دي قریب دي ورځم. نو دی وایي دا ښځه مې راته وایي چې وایي زه واده ته ورغلم، د دې ټول واده ښځو په ما کې سترګې ول څومره ښایسته ده او څومره ښه کالي اغوستي، څومره یې مخ روڼا لري. هغو نورو چې اوړه په ځان موښلي وو، شنه شنه کینې په د اختر کې چې دا نجونې په کوڅو کې ګرځي ځینې وبېرېږي، په سترګو یې مې شنه شیان موښلي، په مخ باندې اوړه دي که څه بلا یې موښلي، یو ناټک یې پر ځان باندې جوړ کړی. نو دغه نفر راته ویل زما ښځه چې راغله، الحمدلله چې الله په دین کې ښایست، الله په دین کې حسن ایښی. ښځو د 10,000 د 15,000 کالي اغوستي په ځانو باندې پیشنونه کړي وه، ولیکن هلته زه په ساده کالو کې ورغلم، د کار کالو کې ورغلم، ټول ښځې ماته تعجب اخیستی وي چې دا څومره ښایسته لباس یې دی، څومره ښایسته مخ یې دی، څومره ښایسته هغه حرکات قناعت دي. نو ما ورته وویل چې دا ټول د دین برکات دی، د دین حسن دی، د دین ښایست. خاوند هم په ځان کې د دین ښایست راولي. ښځه دې له خاوند څخه دیني ښایست وغواړي، قرآن ځان راته ښایسته کړه، د تهجد په لمانځه ځان راته ښایسته کړه، او خاوند دې بیا له ښځې څخه دیني حسن وغواړي چې په قرآن او په لمانځه او په ذکر او د تهجد په لمانځه باندې ځان راته ښایسته کړه. پر ژوند باندې هغه ماینې و میړه خوند واخلي چې هغه یو ځای د تهجد لمانځه ته راپورته سي، یوه مسله څنګ پر څنګ وي، د تهجد لمونځونه وکړي. تاسو پوښتنه له هغه خلکو څخه وکړئ چې تاسو پر ژوند باندې څومره خوند اخلي او څومره مینه او محبت سره لري. او دا چې ټوله ورځ ټیویانو ته سره ناست وي، چې جمعاوې کوي، ښځې هم د بل چا تصور په ذهن کې نیولی، خاوند هم د بل چا تصور په ذهن کې نیولی، دغه نو هغه ژوند بیا هیڅ مزه نه لري. دا خلک چې په کورو کې ټیویان لري، په ټیویانو کې خو ناولاده ښځې هم ګرځي، ناولاده خلک هم. یو وخت ماته یو چا وویل مولوي صاحب زه چې جمعه کوم د یو ډمې تصور په ذهن کې اخلم، جمعه له خپلې ښځې سره کوم او تصور د یو ډمې کوم. نو ما دغه ښځه دې هم ټي وي ته ګوري، ته هم ټي وي ته ګورې، نو ستا ښځه به بیا هلته د یو ډم تصور کوي. دا هم ستا غیرت دی، دا ستا شجاعت دی. شو
بس هغه سړي ټي وي له ورته وایستې. نو دا اوس زموږ مسلماني ده، دا اوس زموږ منطق دی، دا زموږ شجاعت دی، دا زموږ غیرت دی. ماینه او میړه دواړه ټي وي سره ناست پردي له غرزینې ګوري، نو بیا چې ما خپله سره کوي تصورات د نور شانو. حدیث رقم 44012 کنز العمال جز نمبر 14. والسلام علیکم ورحمة الله.